په دغه کور کې چې زه ولاړ یم دغه کور کې دوه ځوانان شهیدان شوي دي. متاسفانه پلار ژوندی دی او مور هم تللې، واړه واړه یتیمان ورپاتې. نو کور کې مشکلات او کوټې نه وي، الحمدلله. مقصود ورور ورسره ننګیالی ورور زموږ په لندن کې اوسي، د هغې مرسته وه چې الحمدلله ثم الحمدلله دا یو کوټه ورسره یو اشپزخانه یو تشناب دا جوړ سو. نو د ننګیالي ورور په مرسته باندې لله الحمد دغه خور لپاره 40 دانې د هګیو چرګانې راوړي دي. د ورځې چې یو هګۍ ماچې تقریبا 40 هګۍ کېږي، 3-3.5 400 روپو پورې ورته کېږي. ورسره د اشپزخانې وسایل هم وشل، دا یې ګاز ډبه سوه، منقل شو، دغه لوښې شوه. د یو غریب سړي لپاره فکر وکړه چې دومره کار موږ وکړو، څه پوهېږي چې د هغه په زړه کې به دعا نه راځي. نن هم یو چا راته میسج کړی چې وایي دلته یو کور دی خیمه کې په دې ګرمي کې 42 درجې ګرمي ده، په یو خیمه کې پراته دي ماشومان یې خوړین شو. د هغې لپاره که د یو کوټې غم وخورئ. نو څه فکر کوئ دوستانو چې موږ سره وس او توان وي، الله به موږ نه پوښتنه نه کوي. نو ورونو ډېرې کونډې خویندې موږ او تاسو ته په تمه دي چې وس او توان در سره یې راځئ دقسې ښایسته ښایسته کوټې به ورته جوړوو، دغسې اشپزخانې وسایل مثال چرګې همدارنګې بیزې دا هر څه کېږي. ما تاسو بې پوهېږو نه، خو دې خلکو لپاره په ټوله دنیا کې فکر وکړه، فقط دا هم ډېر غټ شی ورته ښکاري.